ضرور دا سوال دی چې یو سړی 4 رکعات لمونځ کوي او په غلطۍ سره 5 رکعت ته پاسې دی هیر دی په منځ کې ورته رایاد شو نو کوي به دی دا چې په منځ کې ورته رایاد شو بس ډایرکټ به کښېني او په آخره کې بیا سجده سهو وکړي. سجده سهو بیا د غلطۍ د لاسه ده او د خطا شوی ده. سجده سهو دم د خطا دپاره د عمد دپاره نه ده، ځکه چې قصدن عمدن که دی 5 رکعت ته پاسې نو لمونځ یې څه شو؟ باطل شو. نو د سجده سهو دم د خطا دپاره د دې دپاره د سجده سهو په منځ کې کمی زیاتی یا شک. اوس د کمی زیاتی ده وکړو په کمی زیاتی کې د واقع شو زیاتی په کې وکړو هغې د راسه په ده باندې 2 سجدې راغلې چې هغې ته سجده سهو وي. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد.